topic de cellular respiration. Pesho, ore respiration ماذا استويلم؟ respiration هذا process ده چکلا يوصل د oxygen لارشي او د oxygen علاوه خوراک لارشي. pesho دا خوراک او د oxygen ملاو شي سیل طاقت ورکی دا غي د وجه موجوده موږ ژوندۍ هغه د موږ respiration. pesho اوس respiration چې کله په سیل کې کیږي نو ځکه وایي cellular respiration. په دې cellular کې سیل نه ده د دې مطلب د سیل چې دا respiration کیږي خو په کوم کې کیږي دا په سیل کې کیږي. respiration هغه process دی چې هغه انرژي ورکوي خو دا respiration چې دی زموږ سره دوه قسمه دی. یو ته موږ څه وایو aerobic respiration، دویمه زموږ سره دی anaerobic respiration. په دې برکت کې ما لیکلي چې aerobic respiration هغه دی چې دې respiration د څه شي ضرورت دی؟ اکسیجن. ته شو بیا زموږ سره anaerobic respiration دی، دا هغه respiration دی چې دته د اکسیجن ضرورت نه وي یا اکسیجن پکاري خو ډېر لږ پکاري. ته شو aerobic respiration د اکسیجن ضرورت دی او دته د اکسیجن ضرورت نشته. ته شو چې کله زموږ سره انرژي راکې د دې مطلب دا دی سسیزونه وداسي چې هغه زموږ سره په سیل کې دنه ملاوي. نو په aerobic respiration کې دلته کې مالي کېل reactants مطلب دا دی هغه دوا یا درې سیزونه چې هغه د یو بل سره ملاوي او تعالی په بدن کې یو سیز درکوي نه دا موږ څه وایو reactants. ٹھیک شو aerobic respiration کې زموږ سره reactants څوک دي؟ یو زموږ سره ګلوکوز دی او بل څه دی؟ اکسیجن. ګلوکوز موږ وایو خوراک چې کوم خوراک تاسو خورئ دا خوراک چې ډایجسټیو سیستم نه پاس شي د معدې نه پاس شي د کولمو نه پاس شي د کولمو نه بعد دا خوراک لاړ شي وینې ته. صحیح شو د وینې نه بعد دا خوراک د جسم هر یو خلیې ته رسي نو دغه خوراک موږ څه وایو ګلوکوز. نو د دې ګلوکوز سره به څه ملاویږي؟ اکسیجن ملاویږي. ټیک شو فرض کړه زموږ سره سیل دی په سیل کې زموږ سره ډېر شي ارګنلز دي په دې کې یو ارګنل زموږ سره دی هغې ته موږ وایو مایټوکانډریا. څه ته وایي؟ نو چې کله ګلوکوز او اکسیجن د یو بل سره شاملېږي نو دی به په سیل کې ځان کوم شي ته رسوي؟ مایټوکانډریا. ټیک شو مایټوکانډریا شکل زموږ سره داسې دی دا زموږ سره سیل دی دا مایټوکانډریا ده. نو کوم خوراک چې موږ وخوړل د خوراک سره اکسیجن شامل شي نو دا دواړه به ځان کوم شي ته راورسوي؟ دا راغی مایټوکانډریا. ټیک شو مایټوکانډریا کې دا دواړه میلاو شي دا ګلوکوز او دا اکسیجن. اوس به موږ له څه شي راکړي؟ پروډکټس موږ دې ته وایو چې کله دا دواړه میلاو شي او په بدن کې موږ کوم څه راکړي هغه ته موږ څه وایو؟ نو په پروډکټ کې موږ له څه شي راکړي؟ انرژي. چې کله انرژي راکړي نو دا غوړ سیل چې دی د دې د وجې نه به دا ژوندی پاتې شي. ټیک شو او بل به موږ یو ګیس راکړي چې هغې ته څه وایي؟ کاربن ډای اکسایډ. ځکه چې اکسیجن موږ استعمال کو نو د دې اکسیجن د استعمال د وجې نه به بل ګیس پیدا شي هغې ته موږ څه وایو؟ کاربن ډای اکسایډ. او د هغې نه علاوه بل به څه شی پیدا شي؟ H2O واټر ویپرز. ټیک شو نو پوره ریاکشن به زموږ سره داسې چې کوی د ایروبیک ریسپیریشن لپاره پوره ریاکشن زموږ سره داسې چې خوراک او اکسیجن زموږ سره شامل شو دې ته موږ ریاکټنټس وایو. په بدن کې به موږ له سره راکړي کاربن ډای اکسایډ H2O او بل څه شی انرژي. نو چې دا ټول زموږ سره په سیل کې ملاویږي نو دا به ټول دې مایټوکانډریا ته چې دی راغونډېږي اکسیجن به مایټوکانډریا ته راشي دا په خپله زموږ سره مایټوکانډریا دی او زموږ سره چې دی واټر د مخکې زموږ سره موجود دی. ټیک شو او انرژي به موږ په بدن کې موږ راکړي. تاسو پوهېږئ ریسپیریشن هغه پروسس دی چې دا زموږ په بدن کې کېږي موږ له انرژي راکړي. انرژي په کومه طریقه راکړي؟ موږ خوراک وخورو د دې خوراک سره اکسیجن شامل شي دا په سیل کې په مایټوکانډریا کې زموږ سره میلاو شي او په بدن کې دا سیزونه جوړ کړي. انرژي د هغې د وجې نه دا سیل ژوندی پاتې شي. کاربن ډای اکسایډ هغه واپس موږ په پوزه باندې راوباسو او واټر ویپرز اوس زه خبرې کوم واټر ویپر راوځي خو ته پته نه لګي. اوس پوه شوئ د دې ته ویلی کېږي aerobic respiration. دا هغه respiration دی چې څه شي ضرورت دی ورته. اوس پوه شوئ